فلانی مړه دا خدا سي دا فلانی او دا خدا سي او دغه خدا چې غټه خبره هغه د خپل جبو حفاظت ده. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایلی ادرکت اقواما لم يكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فاحدث الله لهم عيوبا. وما داس خلق لیدل ډیر نیکان خلق ډیر تقوادار خلق ډیر دیندار خلق ایس عیبونه پکې نو د عیبونو نه پاکو ډیر تقوادار خلقو ډیر دیندار خلقو خو چې کله جبه را پرانستلې الله اکبر او په خلقو پسې خبرې شروع کړلې او د خلقو عیبونه شروع کړل چې دا فلانه مړه دا خدا سي دا فلانه او دا خدا سي او دغه خدا چل وی الله تعالی دوی په خپل د عیبونو جاله وګرځولې دا خلک دا نیکان خلک دا تقوادار خلک تر هغه پوری د دوی دین محفوظو سو پوری چې دوی جبه بند وي د پردو خلکو نه چې کله دوی په خلکو پسې خبرې شروع کړي هغه ټول عیبونه الله په دوی کې را پیدا کړ دا ور الله سزا ورکړي د جبه کولاوېدل د جبه پرانستل ټیک دا ډېر آسان شی دی خبرې ډېرې آسانې دي خو سزا یې ډېره خطرناکه ده سزا یې ډېره خطرناکه ده. د یو تابعی په باره کې زمانه نوم یې سفیان الثوري دی الله اعلم وکبل له باره کې ما یو ځل یو قول وکړه هغه وایي ما صرف یو کس ولیده چې داسې یو عبادت یې کوو دعا یا عبادت او په هغې کې ډېره عاجزي کوله وایي ما وویل چې مړه دا څه ریاکار دی وایي داسې بدګماني مې وکړه وایي الله تعالی 40 شپې زه تهجدو ته راپانس کوله ما الله دا سزا را کړله ځکه چې دا ریا ځان خودنه یا بلې خدا خودنه په زړه کې دي په زړه خو عالم الله دی زه پسې عالم یم او ته پسې عالم تا تر چا د زړه څه پته ده او ما تر چا د زړه څه پته ده چې زه او ته په یو سړي حکم کوو دا سړی ریاکار دی او دا دا دی او دا دا دی هغه خبرې پرېږده د هغه سره هغه به د الله مخې ته په خپله ودرېږي زه او ته به سوچ کوو زه څه شی یم زه څه شی یم ما کې څومره اخلاص ما کې څومره تقوا ده او په قرآن کې د مؤمنانو اولنی صفت څه دی الذين يؤمنون بالغيب دا به مؤمن بدای متقی مؤمن بدای چې د سترګو لیدلی نه دي او د غوږونو اورېدلی نه دي او د مشاهده کړې نه ده خو چې الله او رسول ویلي دي د پسې دی بس اوس خلک را پاسېدلي دي ګمراهان سو کوئی جادو نشته دی سو کوئی دا دجال نشته سو کوئی دا نشته وایي پیغمبر ته چل مخه یا خو داسې وایي چې الذین یؤمنون بالغیب باندې دا صفت ځان کې نشم راوستلی چې الله او رسول یې ووایي او زما عقل یې نه مني نو زه یې نشم منی داسې ووایه وایي ګمراه یم ګمراهي بېدینه یو ایمان ته نوتی دی نو د الله بنده هغه اولنی صفت چې په قرآن کې د ایمان والا او د متقینو ذکر دی الله په تا کې نه دی راغلی نو نور دین به موږ تا نه څه تمه وکړو چې تا کې به لا نور دین راځي سو کوئی د قبر عذاب نشته او سو کوئی دا نشته هر شی خپل عقل ته سپاري هر څیز په عقل مه تله